سلامونه او احترامات مې قبول کړل دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ماښام نږدې و، سړی سانیولی کور ته راننوت. په پخلنځي کې د غوښو او نورو خوراکي توکو کڅوړې کېښودې او ښځې ته یې وویل زما ډېر ګران دوست میلمه را روان دی. کلونه کېږي نه مې دی لیدلی. ښه باسلیقه او تعلیم یافته ځوان دی. نن باید خوندور خواړه تیار کړئ. نن داسې دسترخوان تیار کړه چې هیڅ نوع خواړه هم پکې کم نه وي. زه ځم بازار ته ځینې میوې به راوړم. او ها، د میلمه تر راتګ مخکې بابا د کور له کوټې هغه د شا طرف کوټې ته بوځه. هسې نه د بابا په لیدلو زموږ د ګران میلمه وخت خراب نشي. ځوان ووتو. بوډا پلار یې د زوی او انګور مکالمه واورېده. یوه شیبه یې د حسرت اوښکې توی کړې. په دې تکل کې راپاڅېدو چې شپه کور ته نږدې په پارک کې تېره کړي، تر څو د زوی د غوښتنې مطابق د هغوی له بانډار او خواله لرې وي. سهار به بیرته کور ته راشي. میلمه به هم تللی وي. یخني هم زیاته وه او د شپې د یخنۍ د نور زیاتېدو هم ویره وه. په کاواکه ګامونو د سړک غاړې ته ورسېدو. د ډېرې کمزورۍ له کبله یې نشو کولی تر سړک تیر شي. یو ځوان چې ولیده نو سلام یې ورته وکړ. ورته یې وویل پلارجانه چېرته روان یې په دې ناوخته کې؟ بوډا ورته وویل بچیه د سړک هغه بلې غاړې ته پارک ته روان یم. ځوان ورته وویل بابا زه به مو تر سړک واړوم. بوډا چې اوښکې پر مخ روانې وې وویل نه بچیه ته ورځه خپل کار پسې دی، ناوخته دی، زه دا دی ورو ورو روان یم. ځوان ټینګار کوه. ویل یې هسې زه هم کار نه لرم. نن مې د یو دوست سره میلمه یم. دا څو کاله نه وم ورته راغلی او دا دی هدف ته مې بیخي نږدې راغلی یم. بوډا ورته وویل عجیبه ده، زما زوی ته هم نن د ډېرو کلونو وروسته یو دوست را روان دی. زوی مې زما انګور ته وویل چې پلار له کوټې نه بهر بلې کوټې ته ولېږه چې په لیدو یې میلمه نارامه نه شي. ما چې د دوی خبرې واورېدې نو مناسبه مې وګڼله چې پخپله راووځم. ځوان چې د پلار د نشتوالي ارمان یې زړه ته غرې ودرولی و، د بوډا په دې وینا یې نور هم زړه بد شو او بوډا یې بې اختیاره په غېږ کې ټینګ کړ. بوډا او ځوان دواړو سره وژړل. ځوان ورته وویل بابا نن شپه به له ما سره ځې تر څو په یو رستورانټ کې دې میلمه کړم. بوډا انکار وکړ او زیاته یې کړه نه نه بچیه ورشه، د خپل دوست میلمستیا ته زه در سره نشم تللی. ځوان ورته وویل هغه مهمه نه ده، اوس ورته زنګ وهم چې نن نه درځم، د سبا ترتیب به ونیسي. ټکسي یې ودروله او بوډا یې یو ښکلي رستورانټ ته بوتلو. تر خوراک مخکې 2 ګرم څښاک راوغوښتل. په دې کې موبایل وشرنګېده. د ځوان کوربه دوست و. موبایل یې اوکې کړ. خبره یې پرې وړومبی کړه. ګرانه ډېر معذرت غواړم، نن ستاسو میلمستیا ته نشم درتلی، ځکه پلار مې هیله وکړه چې نن شپه ورسره یو ځای واوسم، نو ما راوستو د ښار تر ټولو لوی رستورانټ ته او په خپله ناغه کې به نن ته او مېرمنه دې خامخا زما میلمانه کېږئ. کوربه لږ خو او نه وکړل، خو بالاخره د میلمه ځوان ډېر اصرار اړ کړل چې راشي. څو شېبې پس رستورانټ ته نږدې موټر ودرېدو. د بوډا زوی او انګور چې شیک او پاک کالي اغوستي وو رستورانټ ته راننوتل. د بوډا شا د دروازې لوري ته وه. ځوان ورپاڅېدو او دوی دواړه یې میز ته راوستل. ښځه او سړی چې کېناستل او لومړی ځل یې بوډا ولیدو، دوی خپل دوست ته د 2 پیسو شول، ځکه دا بوډا خو د میلمه پلار نه بلکې د ده پلار و. بوډا چې د زوی او انګور د مخ رنګ بدل ولیدو نو په موسکا یې دواړو ته په داسې انداز کې لاس ورکړ لکه دوی چې هیڅ نه پېژني. زوی او انګور یې د مننې، شرمندګۍ او پښیمانۍ په ګډو احساساتو روغبړ ورځواب کړ. که څه هم لږ یې د مخ ګونه رنګ برابر شوی و، خو د ډوډۍ په خوراک نه پوهېدل. میلمه چې اوس د دوی دواړو کوربه و، څو ځله یې د خوراک ورته وویل، خو هغوی په خپل شرمونکي موقف اسویلي ایستل. ځوان په بوډا د خپل پلار مینه ماتوله او د بوډا په ستړي ژوند او بده ورځ یې ژړل. بوډا بیا د خپل زوی د بد سلوک څخه په سلګو و او د بوډا زوی او انګور بیا په خپل کړي عمل پښیمانه او د حسرت اوښکې تویولې. نورونو که مو له مور او پلار څخه یو یا دواړه ژوندي وي، قدر یې وکړئ. په خبرو کې داسې څه مه وایئ چې د هغوی زړه او احساس زخمي کړئ، ځکه د والدینو په رضا کې د الله تعالی جل جلاله رضا نغښتې ده او په دعا یې د جنت لاره موندلی شئ. په دې هیله چې دا کیسه به مو خوښه شوې وي او پند به مو ترې اخیستی وي. نو دوستانو له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډېره مننه.